صحیح اردو کی چا دے دا راته پتہ نہیں وہی تجھے پیار کرنا نہیں آتا مجھے پیار کے سوا کچھ نہیں آتا تجھے پیار کرنا نہیں آتا مجھے پیار کے سوا کچھ نہیں آتا دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے ہیں ایک تجھے نہیں آتا ایک مجھے نہیں آتا آر ماخام اختر دے اور پسنمی دلاسا ٹکڑے ٹکڑے السلام علیکم نواز صدیق کوم زستل وعلیکم السلام جی ما نوم د محمد طیب د ششو سیدونکو جی څنګه وتلې بازار ته ټیمه بس راوته دا مرګلی وټلی پونر په سیوا کو راوته چې چکار ما کار وایو سیخونه میخونه سره خرو بس انجوایمنت کو صحیح او بس راوته رجا درجی په ورکه سوال غوړې رجا خو بس خاموز دار دی خو خپل مسم دی بس خسور کی دیږي موسم نو سمو مطمئن نن سبا کې موسم ته څنګه دی موسم خو ډېر مستنا موسم دی ډېر خسته موسم دی خپل کاروبار اسلام آباد کې کوم خو موسم متعلق بزل ترغلی ډېر خسته موسم دی اسلام آباد دغه موسم کې سپاره کو یار ډېر فرق دی ولته ګرمي دی او دلته ډېر خو زبردست موسم عبادت المنزونه او ترویخه مطلب دا چې ګوندیانو حقوق دی فار ایگزامپل کنه خور غریب ډېر نماز صدیق کوم زستل لري محمد حامد خان او په د ټیم کې فوټبال په سادي بازار کې دا سواجه دی یاره بس ریفریشمنٹ کوو بس موسم ډېر زبردست برابر دی ورځ کور بور څه کوي یاره کور بس وړو کې د بزنس کوو سره بس د پروتو کار کوو چې ته شپه تیر کینو به کور څنګه وچاتی کال لیټ شروع کوو کنه 9 بجې شروع کوو کارا خو نه رجا ډېر بختور چې تاسو کورم لیټ شروع کوئ لیټ شروع کوو کار کنه لکه فوټبالر فوټبالر ما شپې ټیم په روډ غوړې نیم فوټبال کوي ډېر بس موسم ډېر خپل دی ځکه خلک زیات بس مونږ کرکټ کې الته کسان کرکټ کې فوټبال وو بس ها تاسو باګي مونږ کوي والیبال خو نه وی والیبال خو لګ موته مرسي نه والیبال نه صرف فوټبال او کرکټ دی خو اسلامي میسج څور کوي درجه په باره کې ولې زه مبارک میاشت سره بس عبادت پکې کوي او تراویح دی بس سره کوي خبر ټیم سر جی خیر ٹک ٹاک شکر دل پات مونا ما ذات دې ستین اوسیدونکو بس په لودې د کول مکولو کړي سه روجا ډیر زیات رشته اور درجه څنګه تیریږي ډیر مزیدار تیریږي سه موږ خو بس 2 بجو پر ډیوټیو کو پړشمي بیا بس 2 بجو پر مسپخیم خو وګورو روز خم مزیدار موسم د باران ری خای اخنی د خو خپل مزیدار موسم ده ساکول کسٹمر زیات خبر کول زیات نه ان شاء الله تیر کول ساکول زیات ماشاءالله مې اور دو زیات کنه شلو کول د کون مو په سنجدیا کولو شوی د هم شلو کولو د کون دی اور دوست مزیات ډیر خوشاله یم شکر دی ها ساکول خو مسم یخ دی دغه لګ څه تبدیلی ورکی نه دومره پر نه شوی خامخا لګونته موسم چینج دی یخنی زیات را خو بیا هم ګاګ زیات دی الحمدلله صحیح دې سم نماز کوم ځای تعلق لري دا سدي سره سره تعلق لري او رشاد رشي کې تو کور بر څنګه دی الحمدلله شکر د بر خپ پم برکار دی تر پښنمی پوری کار کوو او شپې بازار ښه ګرم دی دا چې تاسو کسبون په کوم ریټ سوا خدر کوي کسبان هم ته په 300 روپۍ غوښه راکړي خو د اډو کې ولا نه لګ پاستا غوندي غنا غاډه وړه خبر او ته کې د چې المون د 10 بارے کې څه مونږ مطلب دا چې 15 وخت مونږ او 10 تراوی خلک لنډي تراوی کوي منډي پسې وای استر تراو نه ځان پټي کړه او زه په خپل نه باستر تراوی کوم یو غنټه تکلیف دی صحیح یو غنټه کنه او دا خلک چې دی اغ ملا پسې چې هغه تیز او دا ځخري کې شعر غوندي یا څه رجیب باره کې څه کچي شعر سوایا نو څه شعر وکړه یا څه شعر یا څه غزل وی کنه نو شعر دا کنه چې مطلب دا چې ار ماخام اختر دی او پښنمی دلاسا ټکړې ټکړې واه ډېر خیر ډېر منجي صاحب نماز کوم څه تعلق لري السلام علیکم زه د پیښور نه تعلق ساتم او دلته راغلی یو کور مې تاسو زیتا او ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی او روجي بالکل محسوس کیږي نه او بس زما خو ټولو رونو ته دا درخواست دی چې ورور همدا میاشت دی کې مونځ او دس کوئ وایي شوي خپل خدای ته ذکر کوئ او عبادت ورځې دي بس کوم یو شعر یا څه غزل ورته وایي یاره شعر خو به درته بخیر یو ووایو صحیح اردو کې دی چا دی دا راته پتہ نشته خاصه سبا چې چا ویرته شلې کا وہی تجھے پیار کرنا نہیں آتا مجھے پیار کے سوا کچھ نہیں آتا کرنا نہیں آتا مجھے پیار کے سوا کچھ نہیں آتا دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے ہیں ایک تجھے نہیں آتا ایک مجھے نہیں آتا کورم ته چې ته اول ځل سره ولې کنه د مخ راغله نه راغزو مخکې راغلی او بیا هم راځو موږ دلته کار بیسیکلی د کوم ځای
زه پیښور د زرخانه رینګ روډ یم. ها سم چې مو ته کلوز ژوند خو لغون ته بیان کا مختصر یاره ولا کلوز ژوند ډېر ښکلی و. سکول ټایم همیشه سړي ته یاد وي او موږ ته څو ډېر خوندور ټایم تېر کړی دی. دا مونه کنه نه پوهېږي. ها چې مو ته کوم کلوز کې په 5 کسان وشتاس چې شو یاره کلوز کې بس مو کله کله ډازې مازې کولې وړکونې پوه شوې او بل بله او شرارات مو کول ها او ډېر خوند څه کورو بور کای نن سبا کې مو سیکنډ ایئر ولا ایگزام یې ورکو چې دې اخیستې دي انجینیرینګ مخاسته دی. ها فرست ایئر کې نمبر سو فرست ایئر کې 386 نمبر مو. ها ماشاءالله ماشاءالله. اخر کې تاسو په نکلیس درسي اسو شعر یا غزل ولا شعرونه الکسا علامہ اقبال والا یو شعر رچی پوه شوې ایسے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم. معین خان جړنی والا ها دا رجا څنګه تیریږي درنه را بالکل خاصور کې ها منده ها خوشاله سره قصدی بازار باره کې سوال غوړي ساده بازار کې خو زدا وایم چې بالکل اوس سماخه ده ارڅ برابر دی. عمران خان بچی کې شپارې دي ګرځو خو خوش او مینه محبت زیات شي. ما په ګوډي وخت لیکلې مې دي ها سړي په لیکلې دي ما په لیکلې دي کنه تاسو یو خبره ده مینه زوروره ده کنه یاره ډیره زوروره لګره غره ده مینه زوروره ده اوکې ډیره مننه. څه دې کوم ځای ته لیکل محمد عربي ساده ها ربي ور څه ویل غوړي نه والا مداویل غوړ واسطه په دې تنوستیو ایدیار روان دي مخته روزا ډیره خطرناک ده سبا مو میچ یاري پوهش باندې ایته خدانیو ټیم دی ایته خدانیو ټیم دی تاسو نیو ټیم دی بالکل صحیح خبره ده. ایت مبارک غزل یې سټاپای سي عید د څه چال دی کنه سوید مو ډیر خپل انجوینګ کوو چکر ور کی وای ګوي تاسو پوهش والی انجوای کوي کنه او روزا او نن ډیر ساخ واګم پوهش والی خنین نن روزا باندې خاطر راشوا هو هغه څنګه تیر شو دنه بس ډیر او سنتیا سره تیر شو روزا خو سې یو ټاپای غزل خو شعر ست وای دی مړه شعر مناز دا کنه خو څه ټاپا نه نه یو خو وای مړه ولا شي ټین لره یاره زلفو ته خم زدای کوشو تا کلم زدای کوشو تا کلم زدای و چې کا خوشرو شیدی روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای. وا ډیر خډیر نو مې کوم څه تعلق لري. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او ټول نوال خو متاسته ډیر شکریا کوم مننه درته کوم. مو خو دغه نه راغلی پاړو نه اور چې دا سادي بازار کې نن څه مخصوص چې نن ته دماغ ښه شغل څه دی یاره سلام راولو کنه ډیر زیات خوشاله شو دې ټیم کې وګرځید راوګرځید مو ډیر زیات وګرځید لکه مخکې حالات چې نن سبا حالات دغه څه تبدیل شته ډیره زیاته تبدیلی ډیره زیاته مخکې لکه داسې کولیام نشوې ګرځېدلی شپه چې شوی دوکانونه به بند اوس روژې کې خو الحمدلله ګرځېدی شي څوک څه راشي مرکز ته راشي دغه ته راشي دلته راتلی شي. روژې مبارک څه پیغام ورکوي د خلکو ته؟ بس روژې خو دا پیغام دی که نه څه بس خلکو سره همدردي کوئ احسان کوئ فضل کوئ ټولو سره ویلې څه دې ټیم کې د جنت دروازې څه کومې هغه کولو یا د جهنم دروازې بند دي الله تعالی هم دا حکم موږ ته کوي څه روژې کې تاسې بندګانو سره دغه کوئ مونځ او داس تسبیح. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مو دینه تعلق چمکنی دینه روژه څنګه تیریږي؟ الحمدلله روزار خاطرېږي کې پته رانه لګي د روژې سره روزار څومره روزار مدري څه پته نه لګي. موسم څنګه دی کورمي جسنه؟ موسم ډیر زبردست برونه کېږي هر وخت. لکه بیا ته د بازار باره کې سوال غواړې؟ کل ښه زبردست و ښه امن دی اوس بازار کې ښه ګرځېدل دی ښه رش ډیر دی بازار کې اوس مخکې داسې رش نه وه. طریق او تعلق پاس مې شه دارم ورو چېرته روان یو؟ مو اوس طبیعت روان یو. طبیعت اوس دومره وخت ټایم څه په لاره کې ډېر نه نشته اوس ویل نشته اوس امن دی پاکار مې واجي سره او خو دا څه پاکار مې څومره شکر ډېره ډېره مننه دی هر ځای کې پټکې دي ډېر امن دی اوس کې. نو دا خو بیخي لیټ دی که نه تقریبا باقي دي پاکار مې پټکې هر ټایم کلا وي 24 घंटे ډور اوس نشته او ډور څه مخکې وه اوس نشته دی اوس هر ځای کې پټکې روژه خو ډېره ښه تېرېږي مو ته امن دي الحمدلله. نه چې تاسو کله د پاړو نرکو شوې هغه ځای موسم څنګه دی دغه ځای موسم څه پارک شته؟ او شته دلته ګرمي دی سړی تږي کېږي هلته نه تږي کېږي نه وږي کېږي
نه نه دی اور نه مسې کوم څه تعلق لري اسحاق چې مکنه مرغې چې نه سره تعلق لرم څه کاروبار کوي د گاډي خلک وجي د تاسو چې شپې خلی کوئ د رژینه بغیر هم د تاسو شپې خلی کوئ کنه ورځې خلی کوئ نه نه موتا رژینه کې منده شهالت وی رژینه بغیر منده شهالت وی چې بجنه بعد ګوډې رسی هم ډېر لري لري کورونه دي پیدل مزل وی شپې ورځې ویل خلی کوئ ورځې موتا حکومت نه پرېږدي ها مې کسه پرشي کې تاسو شپې خلی کوئ د رژینه بغیر هم دا غده دا رژینه بغیر منده شي سیستم دی خارجه د رژې کې سو ورته کوي مو دا ویل غواړي چې موتا په 3 بجې گاډي پرېږدوي مو خبره ده خوشالي خبره ده ټیم صرف خلی کیږي د جماعت په تکلیف کور والا په تکلیف چې چا گاډي یا په تکلیف ډرایور په تکلیف صحیح نه مشکلات دي متنو خدا سي یو خصلمي خو انت میسج ورکم زه حکومت ته دا فیل کوم چې مت په 2 بجې گاډي پرېږدي بس مو 2 دینه غټ مهرباني دی دا ده ته لکه میسج په زویم دی حکومت دا وختونه چې موږ د ګوډې وخت تیر پرګدي او کنه بس حکومت مو سره کې مو سره بل شک نه کوي او تکلیف دی تکلیف مو تزیات وي حالا یو کې وچو